د اختر په مناسبت باندې اومه مسله دا ده چې په اخترونو کې به تکبیرات ویل کېږي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. دی آیت کې الله رب العالمین د روزې نه وروسته ولتکبروا الله علی ما هداکم ذکر کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه فرمایي د ډیرو علماو نه دا قول نقل کړی دی چې د دې نه مراد تکبیرات العیدین دي چې په وړو کې اختر کې به تکبیرات ویل کېږي. امام ابن ابي شيبه رحمه الله د امام ابن شهاب الزهري روایت نقل کړي وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وړو کې اختر په ورځ راوته تکبیرات به ویل تر دې پورې چې عیدګاه ته به راورسېده او تر دې پورې چې مونځ به ادا شو. نو کله چې به مونځ ادا شو نو نبی علیه السلام به تکبیرات ختم کړه. امام ابن ابي شیبه امام بیهقي د نافع روایت نقل کړي او صحیحه کې دا روایت چې ده امام ابن ابي شیبه نقل کړي. فرمایي ابن عمر رضی الله عنهما پبارک راضی کان یغدو یوم العید ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الامام. ابن عمر رضی الله تعالی عنه با دا اختر په ورځ باندې سبعی وختي ته आवाज به په تکبیراتو باندې تر هغه وچتو چې امام براغله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه. به تکبیرات العیدین په باره کې امام طبرانی رحمه الله د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړي چې وی حق على المسلمين اذا نظروا الى هلال الشوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله تعالى ذكره يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لازم دی په مسلمانانو چې کله د شوال د وړو کې اختر میش وویني نو دوی د تکبیرات شروع کی تر دې پورې چې دوی د مانځنه بیرته واپس شي. د دغه آیت په مناسب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د عید الفطر تکبیرات به د هغه وخت نه شروع کیږي چې کله سپوږمۍ په نظر باندې راشي او چې کله د مانځنه سړی فارغ شي دغه پورې بعد دغه تکبیرات ختم شي. هر چې وړو کې لوی اختر دی امام ابن حجر رحمه الله فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نخپله په دې کې مرفوع روایت ثابت نه دی لیکن د صحابه کرام اقوال په دې کې شته. د علی رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې غیب تکبیرات د عرفه د سبا نه شروع کول تر مینا اخرنه ورځې پورې د عرفه د سار نه شروع کول د مینا تر اخرنه ورځې پورې. عمده غرنګي امام بخاری رحمه الله باب قائم کړی دی باب التکبیر ایام مینا د مینا په ورځو باندې تکبیر ویل او بیا فرمایي و اذا غدا الى عرفه او چې عرفه ته کلزي. بیا د عبد الله ابن د عمر رضی الله تعالی عنه قول نقل کوي چې کان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق
حتى ترتج منا تكبيرا. عمر رضی الله عنه با تکبیرات ویلا په خپل خیمه کې په مینا کې، نو په مسجد کې به خلکو واورېدل، هغوی به هم تکبیرات شروع کړو، بازارونو کې هم شروع شو، تر دې پورې چې مینا چې دی هغه به د تکبیراتو د وجې نه داسې په حرکت کې راله. ابن عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تکبیرات ویل د مانځنه وروسته هم په خپل بستره په خپل خیمه کې. د تکبیراتو الفاظو په باره کې هغه امام عبدالرزاق د سلمان رضی الله عنه نه په صحیح سند باندې نقل کړی دي چې هغه به داسې ویل چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیرا. امام ابن ابي شيبه رحمه الله د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل کوي چې هغه به ایام التشریق کې داسې تکبیرات ویلا: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. همدغه رنګه د امام ابن ابي شيبه د عکرمه روایت نقل کړی دی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بدیس ویل: الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا الله اکبر واجل الله اکبر ولله الحمد. نو دا الفاظ د تکبیراتم نقل دي. لسمه مسئله دا ده چې تکبیرات د زنانو نه هم ثابت دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې با مسلمانان زنانه هم تکبیرات وای. لکه څرنګه چې امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی: وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف آبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز. میمونه رضی الله تعالی عنها وا چې هغه به د وړو کې عدلوی اختر په ورځ باندې تکبیرات ویلا، او زنانه به هم تکبیرات ویلا د آبان ابن عثمان نشاته او د عمر ابن عبدالعزیز نرستو په هغه وخت کې چې کله به د ایام التشریق ورځې وي. نارینه به په مسجد کې ویل او زنانه به ویل. همداسې امام بخاری رحمه الله همداسې یو روایت کې راځي، ام عطیه رضی الله عنها نقل کوي چې روایت صحیح البخاری کې ده. هغه دا چې كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. مونږ ته به دا حکم کېده چې تاسو د اختر په ورځ باندې زنانه وباسئ، پیغلې زنانه او هغه زنانه چې هغه په پرده کې، تر دې چې هغه زنانه چې هغوی بیمارې هم وي، مانځه ته جوړې هم نه وي، دی هغوی به د خلکو نه وروسته او د هغوی تکبیراتو باندې به تکبیرات وای او د هغوی په دعا به دعا وای. د دې مقصد دا و چې موږ به د دغې ورځ برکت حاصل کو. نو لہذا تکبیرات دا د دې ورځې یو بهترین عبادت دی، او د دې حکمت علما دا ذکر کوي چې دا د شعائر الاسلام نه دی، دا د اسلام شعائر دي، تر دې پورې چې دا واضح شي او دا ښکاره شي، د دې اظهار او د دې ښکارواله پکار دی.